عزیزانو مونږ تاسو منځ د الله رضا دپاره کو او منځ د الله رب العالمین ډیر لوی حکم دی. نو دې منځ دپاره څه شرایط اور ضوابط پکار. مانځه دپاره انسان په زړه کې خشوع اور خضوع پکار. انسان دپاره خشوع اور خضوع پکار دا چې کله د انسان په زړه کې خشوع اور خضوع وا د ده دا منځ بیا کار آمد دی، او که د ده په زړه کې خشوع اور خضوع نه وه نو بیا یې منځ بېکاره دی. الله رب العالمین په قرآن کې فرمای ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. وی انسان دی مانځه دی وجې نه دا منځ انسان د فحاشۍ نه، عریانۍ نه اور د لا یعنی کارون نه بچ کوي. دا هغه منځ دی چې کله دا منځ د شریعت مطابق و، دا هغه منځ دی چې کله دا د سنت مطابق و، دا هغه منځ دی چې کله په دې منځ کې خشوع اور خضوع وه. عزیزانو خشوع اور خضوع څه ته ویلی کېږي؟ خشوع ویلی کېږي الله رب العالمین په قرآن کې پخپله فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یقینا مؤمنان کامیاب شو. دا د سورة المؤمنون د 18 سپارې اولنی دواړه آیاتونه دي. مؤمنان کوم خلق دی؟ الله فرمایي الذين هم في صلاتهم خاشعون. دا هغه خلق دی چې دو خپل په مانځه کې عاجزي کوي. نو خشوع ویلی کېږي چې انسان په مانځه کې خپل د زړه نه متوجي، په زړه کې د الله رب العالمین په وړاندې عاجزي. رب العالمین زه کمزور یم، زه ستا بنده یم، د ټولو ګناهونو باوجود تا ما ته د دې اهم فریضې توفیق راکړه چې زه تا ته سجده ولګوم، لہذا زما دا منځ قبول کړي. انسان د زړه نه په مانځه کې الله رب العالمین ته متوجي دی، نه چې ولاړ په مانځه کې دی او دې سوچونه د څه کوي، د کاروبار کوي یا د دکان کوي یا د بل د معاملاتو کوي. د زړه نه الله رب العالمین ته متوجي دي ته خشوع ویلی کېږي. خضوع ویلی کېږي چې د انسان ظاهري اعضا هم په مانځه کې الله رب العالمین ته عاجزۍ سره موجود دي. یو سړی چې د یو مشر په مخ کې ولاړي، د مشر عظمت په زړه کې، نو دی داسې لا یعنی کار، داسې یو کار چې د هغه د عظمت مخالف دی نه کوي. دی به هر هغه کار کوي چې هغې کې عاجزي انکساري. یو آسان مثال لاکمه، یو آسان مثال لاکم. د ایس ایچ او په مخ کې انسان څنګه ولاړي؟ دا خلک تیریږي. ایس ایچ او مخ کې چې ولاړي لاسونه یې داسې یا یې شاته تړلي یا یې مخکې تړلي، سر یې ورته کته کړی. دا د هغه د یارې د وجې نه په انسان باندې چې دا کوم کیفیت سوار شوی طاری شوی، هغه بیا د انسان د جسم ظاهري اعضا هم د هغې اظهار کوي. کله چې د انسان په زړه کې د یو شي عظمت یې، نو هغه د زړه عظمت ظاهري جسم وجود باندې ظاهره کېږي. نو د خشوع تعلق د انسان زړه سره دی چې انسان د زړه نه الله رب العالمین ته متوجي، اور د خضوع تعلق د انسان ظاهري اعضا سره دی. دارنګه الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي وقوموا لله قانتین. الله ته بالکل صحیح طریقې سره ودرېږئ. قانت یعنی د قنوت معنی څه ده دې ځای کې؟ قنوت معنی دا ده چې دا لګېږي دا انسان په مانځه کې ولاړ. لاول ابتدای اسلام کې په مانځه کې د سلام جواب ورکول جایز و. په مانځه کې هلکه پلکه ګرځېدل روا و. په مانځه کې که یو سړی چینګ په وله راغی، اټشکې به وله راغی، الحمدلله به وي، نو بل مسلمان به په مانځه کې دننه د هغه جواب ورکو. هغه به وي یرحمک الله. او چې کله دا آیات نازل شو وقوموا لله قانتین، الله ته ودرېږئ، سیده ودرېږئ الله ته، بالکل سکون سره اطمینان سره ودرېږئ. نو دې ټولو خبرو ممانعت وشو. د هغې نه وروسته په مانځه کې ګرځېدل بند، په مانځه کې د سلام جواب ورکول بند. په مانځه کې که یو خبرې تپوس به مخکې چا کوو، هغه به ورته د سر اشارې سره یا د لاس اشارې سره جواب ورکوو. هغه ټول کارونو باندې پابندي راغله. نو د قنوت معنی دا ده چې ته په مانځه کې دا رنګې ولاړ یې چې دا خبره محسوسه شي چې واقعي دی په مانځه کې ولاړ دی، دی په بل څه کار کې مصروفه نه دی.
او عام طور باندې خلک چې مانځه کې ولاړ یي څوک ګیره به په دې ګیرې کې خارخ راغلی دارنګې به کوي یعنې بعض خلکو عادت څوک خپلې کپړې بار بار سیده کوي چا په جسم باندې خارخ یي خپل ځان ګرئ نو دا د الله د دې آیات خلاف خبره ده علماء کرام فرمایي چې کله یو انسان عمل کثیر کوي په مانځه کې د مانځه عمل نه علاوه عمل کثیر درې ته ویل کېږي چې یو کار ته لګاتار لګیای یو رکن ادایګۍ مقدار ته یو کار وکي نو هغه عمل کثیر دی سره مس فاسد کی لہذا چې انسان په مانځه کې ولاړ یي د ټولي دنیا نه ځان بے خبره کی رب العالمین ته ځان متوجه کی کوم عمل لپاره چې دی راغلی جمعات ته هم هغه مقصد دی خپل وړاندې کیدي او کار شروع کی نو د په مانځه کې به خشوع او خضوع پیدا شي